پرون په یو برید کې د طالبانو یو مهم استخباراتي چارواکی وژل شوی. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مرستیال رئیس مفتي حزب الله فیصل شیبه وړاندې په جلال آباد کې د یاد ریاست د قراول مخې ته ووژل شو. باوري سرچینې تان ته وویل چې مفتي حزب الله په یو رکشا کې سپور و چې د نامعلومو وسلوالو له لوري پرې ډزې وشوې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې د داعش ډله فعاله ده. که څه هم طالبان وایي چې په ننګرهار کې داعش ډله ځپلې، خو هر څه موده وروسته له ننګرهار څخه د وسلوالو نښتو خبرونه ورکول کیږي. مفتي حزب الله فیصل اصلا د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکی و او اوس په اکمالاتي بیس کې اوسېده. دا لږ کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي، لږ تر لږه په ننګرهار کې د دوی تر ټولو جګپوړی او مهم چارواکی دی چې وژل کیږي. طالبانو تر اوسه پورې د مفتي فیصل د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. ګرانو لیدونکو، له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.